نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العلي العظيم. تر هر څه وړاندې راغلو قدرمنو میلمنو ته، خصوصا د پاکستان د حکومت په استازیتوب بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د څانګې مسؤل ښاغلی نعیم اقبال چیمه صاحب، همدارنګه زموږ ځانګړي میلمانه د جمعیت علماء اسلام ستر مشر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب، همدارنګه د پاکستان پارلمان کې د اپوزیسیون او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر جناب محترم ښاغلی محمود خان اچکزی صاحب، په سنا کې د حزب اختلاف مشر او د وحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس صاحب، همدارنګه د ټولو سیاسي ګوندونو استازو، جلالت مآب سفیر صاحبانو، د پاکستان د حکومت درنو استازو، د ډیپلوماټیکو استازولیو غړو، د نړیوالو سازمانونو محترمو استازو، درنو علماء کرامو، مشایخو، محصلینو، طالب العلمانو، ښاغلیو اغلیو، خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن ماښام په دې پروقاره غونډه کې چې د افغانستان د اشغال د خاتمې او د ازادۍ د بیا ترلاسه کولو د 5مې کلیزې په ویاړ جوړه شوې، تاسو ټولو ته د زړه تله ښه راغلاست وایم. د افغانستان د حکومت، خلکو او په پاکستان کې د افغانستان د سفارت په استازیتوب له تاسو ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله او زموږ دغه شاندار مجلس مو ته مو خوښي ور وبخښله. پنځه کاله وړاندې د اګست په 15مه افغان ولس د خپل معاصر تاریخ نوې پاڼه پرانیستله. له څه باندې 40 کلونو جګړو، بهرنیو مداخلو، مصائبو، کړاوونو څخه وروسته افغانستان یو ځل بیا په دې وتوانید چې د خپل برخلیک واک په خپل لاس کې واخلي. محترمو حاضرینو، دا ورځ یوازې د یو سیاسي تحول کلیزه نه ده، بلکې دا د یو نوي پړاو یادونه هم ده. موږ د جګړو فصل شاته پرېښی او د نوي فصل آغاز مو کړی دی. داسې یو فصل چې افغانستان پکې د یو واحد قیادت لاندې د اسلامي نظام په سیوري کې د مقدس شریعت د نفاذ، د خپلواک تصمیم نیونې د پیاوړتیا، د تلپاتې ثبات، د بیا رغونې او اقتصادي ودې او له نړیوالو سره د متقابل احترام پر بنسټ د اړیکو د پراختیا پر لور په ډاډمنه توګه ګامونه اوچتوي. ما اطمینان دارم که این مرحله جدید افغانستان و امنیت مستحکم آن تنها منفعت و نیاز مردم افغانستان نیست، بلکه منفعت و نیاز مشترک منطقه و جهان نیز می باشد. یک افغانستان امن و باثبات فرصتهای گسترده برای اتصال منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و امنیت مشترک فراهم می سازد و می تواند در تحکیم صلح و رفاه منطقه نیز نقش سازنده داشته باشد. منطقه ما
از جمله مناطق در جهان است که برای رشد، اتصال و همکاری‌های اقتصادی از بزرگترین و امیدبخشترین ظرفیت‌ها برخوردار می‌باشد. که موږ خپلې مشترکې جغرافیایي ګټې په سمه توګه مدیریت کړی سو، افغانستان کولی سي د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د یو طبیعي اتصال د محور په توګه خپل تاریخي رول ولوبوي او د سوداګرۍ، ترانزیټ، پانګونې او انرژۍ د همکاریو لپاره نوې دروازې پرانیزي. موږ باور لرو چې د افغانستان ثبات د سیمې له ثبات سره نه بیلېدونکې اړیکې لري او د سیمې سوکالي د افغانستان له سوکالۍ سره تړلې ده. قدرمنو، د افغانستان د بهرني سیاست په لیدلوري کې زموږ ګاونډ لومړنی او تر ټولو مهم ځای لري. موږ په دې باور یو چې جغرافیې موږ سره ګاونډیان کړي یو، خو ګډ تاریخ، ګډ فرهنګ، د پیړیو راپاتې سوداګریزې او د میلیونونو انسانانو ټولنیزې اړیکې موږ له یو بل سره داسې نشلیدونکو اړیکو تړلي یو چې د متقابل احترام، مشترکو ګټو او ګډ برخلیک غوښتنه کوي. له همدې امله موږ خپل ګاونډیان یوازې د سیمې هیوادونه نه ګڼو، بلکې د خپلې سوکالۍ او راتلونکي مستقبل طبیعي شریکان هم ګڼو. د همدې لیدلوري پر بنسټ افغانستان له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو خصوصا پاکستان سره داسې اړیکې غواړي چې بنسټ یې متقابل احترام، د هیوادونو د حاکمیت برابري، د یو بل په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه او د ګټو پالنه وي. موږ باور لرو چې د اعتماد فضا د زور او فشار او جبر له لارې نه، بلکې د تفاهم، دوامداره او خبرو اترو او صادقانه همکاري له لارې ممکنه ده. همدا هغه اصول دي چې د اسلامي شریعت له لارښوونو او د افغانستان د اسلامي امارت د امیرالمؤمنین صاحب د هدایاتو او د نړیوالو اړیکو له منل شوو اصولو سره او د ښه ګاونډیتوب له تلپاتې ارزښتونو سره سمون لري. قدرمنو، تاریخ موږ ته ښودلی ده چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ وخت ناوخت اختلافات یو طبیعي امر دی، خو دا اختلافات باید د مشکلاتو د زیاتولو او د واټن د زیاتېدلو لامل نشي، بلکې د اختلافات پر مهال د خبرو اترو، متقابل احترام او سیاسي تدبر لاره غوره کول پکار دي. موږ باور لرو چې هره ننګونه که هغه په صداقت سره او په ښه نیت سره چلند ورسره وسي، د اعتماد د جوړېدو او د همکاریو د پراختیا په یو نوي فرصت بدلېدای شي. همدا لیدلوری دی چې افغانستان له خپلو ګاونډیو سره د اړیکو بنسټ جوړوي او همدا روحیه ده زموږ د سیمهیز سیاست لارښوونه کوي. موږ باور لرو چې دوامداره او پایداره امنیت هغه مهال رامنځته کیږي چې د متقابل باور، صادقانه همکاریو او عملي همغږۍ او د یو بل د مشروع اندېښنو د درناوي لپاره ګډ تعهد موجود وي. هر څومره چې زموږ ترمنځ باور پیاوړی کیږي، هماغومره زموږ د سیمې د سولې، ثبات او سوکالۍ بنسټونه ورسره رغیږي. افغانستان نه د تقابل سیاست مخ ته وړي او نه هم هیچا ته اجازه ورکوي چې خپله خاوره د بل هیواد د امنیت او ثبات پر ضد وکاروي. په ورته ډول موږ هم یقین او باور لرو چې د افغانستان مشروع امنیتي اندېښنې به په همدې روحیه درک او درناوی وکړای شي او هیڅ هیواد به خپلې خاورې ته د افغانستان پر ضد د استفادې اجازه ورنه کړي. موږ چمتو یو چې د همدې اصولو پر بنسټ له خپلو ګاونډیانو سره عملي او رغنده همکاري لا پیاوړې کړو. زموږ لیدلوری روښانه دی. موږ داسې یو افغانستان غواړو چې د جیوپولیټیکو سیالیو ډګر نه، بلکې د سیمهیز اتصال، سوداګرۍ، ترانزیټ، خبرو اترو او همکاریو پل جوړ شي. در پایان
به مناسبت گرامی داشت این روز تاریخی فتح از حضور و اشتراک ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزارم. حضور و اشتراک شما برای ما نشانه احترام و دوستی متقابل است. موږ دعا کوو چې الله پاک دې زموږ هیوادونه، سیمه او د نړۍ ټول مسلمان هیوادونه او نور نړۍ د کامیابی، سولې، ثبات او سوکالۍ پر لور رهبري کړي. آمین. والله ولی التوفیق. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.